دا یو سوال دی ورور کړی دی، دا هم ښایسته سوال دی. وی شریعت کې دا خبره واضحه ده چې سپی چې دی دا پلید دی او د ده ساتل نه دي پکار. نو د اصحاب کهف ولې ځان سره سپی ګرځو؟ دا برو چې زموږ درس کې د سپي باش ډېر کړی نو دې ورور پکې دا سوال وکړو او ښکلی سوال دی. نو جواب دا دی اصحاب کهف هغه ځوانانو چې الله ولا توفیق د ایمان او د توحید ورکړه د هغوی واقعه قرآن کې او حدیث کې شتي د عبرت دپاره د هغې اورېده پکار دي بار بار. خو دوی سره دا سپی ولي و او د سپي ذکر قرآن کې هم شتي چې سپي د هغوی په درشل باندې سنګلې غوړولي وي او پروت و. الله وایي باسط ذراعیه بالوسید، هغه سنګلې غوړولي په درشل کار کې دننه نه وګورئ. نو دوی سره دا سپی ولي و. نو یاده که دا مسله اکثر علماو دا خبره کړې ده، وایي دا سپی د ښکار سپی و او شریعت کې د ښکار دپاره سپی ساتل، د فصل د ساتلو دپاره، د څاروو د ساتلو دپاره، ستا د خپل ځان دپاره سپی د کور نه بهر تړلی چېرې زما څوکۍ کې دا جایز دی. نو د دوی دا سپی وایي د څه دا د ښکار سپی و. نو د ښکار سپی دوی ولې ګرځوي؟ نو چې دومره دوی ووتو قوم او هر څه پرېښودو نو دوی به خوراک ته ضرورت راځي، دوی به ډېر څه ته ضرورت راځي. نو خوراک به څنګه خو په دې سپي باندې به څه کوي؟ ښکار به کوي او دغه به د هغوی خوراک کي. نو سپی د هغوی د څه و؟ د ښکار. امام ابن کثیر رحمه الله دې باره کې خبرې کړي، زه به ته خلاصه ذکر کړم په خپل تفسیر کې. وایي سپی د هغوی په درشل باندې پروت و، داسې سنګلې غوړولې لکه څنګه چې دا سپي پراته. او بیا د بعضو علماو اقوال را نقل کړي لکه امام ابن جریج، وی هغه دا وایي چې ده څوکۍ کوله د هغوی نو په دروازه کې ورته پروت و او وی د دروازې نه د غار نه بهر پروت و، درشل په خوا کې دننه نتو. ولې ځکه چې ملایکه هغه ځای ته ننوځي کوم ځای کې چې سپی. ها خو ناشنا خبره د ابن جریج صاحب کړې ده، امام ابن کثیر نقل کړې ده. وی دا دومره برکتي خلک وو چې هغه برکت کې ورسره سپی هم شامل شو. څنګه؟ څه برکت؟ سپي ته څه برکت میلاو شو؟ ذکر قرآن کې راغی که نه؟ قیامت پورې ویلی کېږي. د سپي ذکر کوم ذکر راغی؟ قرآن کې. نو وایي وهذه فائدة صحبة الاخیار، او د نیکانو سره چې کیني د هغې دا برکت وي. د نیکانو سره چې کیني د هغې دا برکت وي. د سپي ذکر په قرآن کې راغی، د سپي چې کله د نیکانو سره ناسو نو د دیندارو د ښو خلکو سره چې کیني الله به هغو باندې خو برکت راوریږي، رحمت تا ته به هم په هغه برکت او رحمت کې څه ایسه تا ته میلاو شي. نو حاصل دا دی چې د سپی د څه د ښکار. او بله خبره به راته وکړم، اخرنۍ به ده وکړو. د هغوی شریعت او زموږ شریعت یو دی؟ نو دې سوال ته ضرورت نشته. یعنی کیدی شي چې د هغوی په شریعت کې د سپي ساتل جایز وو؟ کیدی شي که نه شي کیدی؟ نو موږ ته د دې سوال څه ضرورت راغی؟ چېرې د هغوی سره سپی ولي و؟ دا خو صحیح ده، زموږ په شریعت کې سپی بغیر د دغه عذرونو نه ساتل ناروا دي، خو کیدی شي د هغوی کې جایز و؟ کیدی شي که نه شي کیدی؟ او موږ ترې خبر نه یو. نو الحمدلله دلته څه اشکال نه راواقع کېږي او نه دې سوال ته ضرورت راپېښېږي. او که بالفرض راپېښ هم شو نو بیا جواب څه دی؟ چې د سپی د څه د ښکارو یا د څوکیو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. باقي چې کوم سوالونه انشاءالله دا به روان نشي ستپرېږدو. هذا والله أعلم.